سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه ښایسته او مهمه جملې جوړوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دلته الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ. فرصت د لاسه مه ورکوئ، راځئ چې زده کړو. اوله جمله داسې وایو کله هم چې موږ چیرته ځو حتما نابلده یاستو، موږ ورته وایو چې دفتر چیرته دی. د یو چا دفتر پسې ګرځو نو موږ دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو: Wo ist das Büro? Wo ist das Büro؟ wo مطلب چیرته، das Büro مطلب دفتر. Büro وای دفتر ته. د مثال په توګه زه وایم چې دفتر په دریم منزل یا په دریم پوړ کې دی. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Das Büro ist im 3. Stock. Das Büro ist im 3. Stock. وای دفتر په دریم منزل کې ده. Stock وای منزل ته، dritten وای مطلب دریم منزل کې ده. دوستانو کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې زما د ټیک ټاک او ورسره په یوټیوب کې هم کولی شئ زده کړئ. د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی، لاندې مې نوم لیکلی ده.